د پاکستان له خوا د افغان کډوالو سره تازه ظلمونه. پاکستاني پولیسو 22 تن افغان کډوال نیولي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستان کې د دغه هیواد پولیسو له خوا د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په دوام. تازه اقدام کې پولیسو اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر یوه میش ځای ورغلي دي او 22 تنه یې نیولي دي. د اسلام آباد پولیسو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې دغه کسانو لازم اسناد نه لرل، نو ځکه یې پرېکړه وکړه چې دوی زندان ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان ټول هغه کډوال دي چې له 2 کلونو راهیسې د امریکا په څېر هیوادونو ویزو ته په تمه دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې افغان کډوالو سره د پولیسو له خوا ناوړه چلند کیږي. بلخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر کې له میاشتو افغانانو سره لیدلي دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په قطر کې له یو شمېر افغانانو سره لیدلي دي او د وروستیو پرمختګونو په اړه یې دوی ته معلومات ورکړي دي. قطر کې میاشت افغان سوداګرو د پاسپورټونو د چاپ او ویش لړۍ د چټکوالي د قطر هیواد د ویزو ورکړي. دوی ته د مستقیمو پروازونو د پیلولو افغانانو ته د کارموندنې زمینې برابرولو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له لوري ورسره په یادو برخو کې دا ممکنه هڅو او همکاریو ژمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 500,000 کسانو سره مرسته کړې چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نویو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. د پولنډي سیلانیانو 10 کسیزې ډلې پنجشیر ته په سفر کې یاد ولایت د بهرنیو سیلانیانو لپاره غوره ولایت بللی. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې په هیواد کې له سرتاسري امنیت سره سم د هیواد بېلابېلو سیمو ته د بهرنیو سیلانیانو تګ راتګ کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی.